هر ځل سقوط او بیا له صفر پیل. په افغانستان کې څو وارې د یو حکومت له سقوط سره په اصطلاح د هیواد د ملا تیر یا ملي اردو هم پاشل شوې ده. د دې سترې ستونزې لاملونه څه دي؟ افغانستان کې د حکومتونو سیاسي سقوط اوس په یوې داسې معما بدل شوی چې تاریخي روایات او پوهانې په اړه یوه خوله نه دي. خو په دې پړاو کې یوه پوښتنه د ډیرو لپاره بې ځوابه پاتې شوې او هغه دا چې ولې د حکومتونو له سقوط سره هر ځل ملي پوځ پاشل کیږي؟ د امنیتي ځواکونو په پاشلو کې هم د پاکستان لاس و، هم د ایران لاس و، هم د شوروي د وخت یا د روسیې لاس و او هم د امریکې لاس و، ځکه دوی نه غواړي چې دا په یو قوت باندې بدل شي. اردو په خلا کې نه جوړېږي، د دولت په چوکاټ کې جوړېږي. د دولت یو نهاد دی او که دولت نور نهادونه کمزوري وي، دولت کنټرول په ټولو نهادو ونه لري، اردو تاثیر د نور نهادو راځي، د اشخاصو تاثیر لاندې دي. لکه افغانستان کې چې راغله هغه زورواکونه چې لاهي ملیشې درلودې هغو په خپله د اردو د جوړولو په مقابل کې خنډونه رامنځته کړل. په هغه ملکونو کې چې نهادونه تقویه شوي نه وي یا نهادینه شوي نه وي، د نظام او د حکومت ترمنځ ډېر فرق نه کېږي. نو چې کله حکومتونه سقوط کوي، نظامونه ورسره هم سقوط کوي. او په افغانستان کې همدا مسله وه چې د حکومتونو د سقوط سره نظامونو سقوط وکړي، ځکه چې سیاسي جوړښتونه که هغه پوځي او که غیر پوځي په افغانستان کې هغه نهادینه شوي نه وو. د تاریخي شواهدو پر بنسټ د افغانستان په تیر 150 کلن سیاسي تاریخ کې ګڼ حکومتونه پرځول شوي او یا کودتاوې شوي او څو وارې پوځ پاشل شوی. د امان الله خان د پوځ له منځه تلل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیل سره د ډاکټر نجیب الله د اردو په بشپړه توګه پاشل کېدل او په 2020 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت له سقوط سره د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو له منځه تلل شامل دي. په دغه تاریخي دوره کې ډېرې نورې داسې پیښې هم شته چې ښیي د پوځ جوړښت یا په بشپړ ډول له منځه تللی او یا سخت زیانمن شوی دی. په دا 150 کلو تېرو وختو کې دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د اردو د جوړولو، د منظم اردو جوړولو لپاره هڅې کېږي. دولت همیشه اردو درلوده چې د دولت لپاره جنګونه کول. قومونو ځان ته امکانات نظامی درلودل، مناطق هم ځان ته امکانات نظامی درلودل او دغه امکانات نظامی کله کله به په هماهنګ شکل سره دولت لخوا استعمال شول، مخصوص کله چې دلچسپي د ټولو مشترکه وه، لکه خارجي یرغل چې ورسره وایو، لکه د روسیې د تجاوز واقع شو، د انګلیسانو تجاوز واقع شو. او که دغه مشترک اعمال موجود نه وو، نو دا قواوې له خپل منځو سره جنګېدلې. آیا په افغانستان کې د اردو له منځه تلل یوازې داخلي عوامل لري؟ د تاریخي روایتو پر اساس چې په افغانستان کې واک ته د مجاهدینو له رسېدو او د اردو له پاشل کېدو وروسته د پاکستان د وخت سیاسي چارواکو دا خپله یوه لاسته راوړنه ګڼلې وه. چې کله په اپریل میاشت کې 1992 مجاهدین چې کله په پنډۍ جوړ شوی حکومت په افغانستان کې قدرت ته ورسېدو، اولین بهرنی مشرتاب مشر چې افغانستان ته راغی هغه نواز شریف و، فکر کوم د اپریل میاشت وه، چې بیا وروسته د هغې د مې په میاشت کې د پاکستان پارلمان کې هغه خپل کاري گزارش ورکړ او په ډېر افتخار باندې دا خبره کړې. متاسفانه چې وخت امنیت اجتماعي شبکې ډېرې نه وې، زیات مستند یو څه ما پیدا نشوی کړی، اما مختلفو ځایو کې مې دا خبره لوستې ده. یوه پوښتنه دا هم مطرح کېږي چې ولې په افغانستان کې هر ځل پوځ سیاسي شوی او له سیاسي اغېزو نه دی وتلی؟ د سیاسي ملحوظاتو په بنا باندې امتیازات ورکول کېدل، نه د وړتیا په بنا باندې. دغلته دی چې بیا مسلح قوتونه سیاسي شي او بیا که د جنگ حالت کې یو بل جمع سره چې هغه جمع بیا کلیوالي ریښې لري، نو بیا دا خامخا چې د تحول په صورت کې، سیاسي تحول په صورت کې بیا اردو خپل قیمت ادا کوي، پولیس قیمت ادا کوي. اردو یا نور نهادونه چې حاکمیت قانون نه وي
او هر څوک په هر شکل سره مداخله پکې وکړي په هغه صورت کې اردو یو د مسلکي قوې په حیث نه جوړیږي. په افغانستان کې د اردو کفایت په دې کې د یو سیستماتیک تعلیم او تربیه ولري، سیستماتیک تحصیلات ولري، یو فرهنګ د امنیتي رامنځته شي. په هغه کې هر څوک پوهیږي چې د خپل اهلیت او لیاقت په اساس باندې په مخ کې ځي په اردو کې. دغه مشکل د افغانستان کې له منځه ولاړ. په یوه شپه کې به یو نفر جنرال شو، په یوه شپه کې به یو نفر تحصیل به هیڅ نه وکړی ډګروال بشو، په یوه شپه کې یو څه تحصیل نه وکړ قوماندان قول اردو بشو. په عین زمان کې په رهبري کې عین شو. اتحاد شوروي د امریکا او بیا وروسته دغه به اصطلاح د میراث خوارو په مابین کې څه مشکلات و رقابتونه و منطقي و متاسفانه به دې سبب شد چې زموږ امنیتي ځواکونه لازمه خداګي په خپل تون رسي او هر وری په جنگ کې ښکیل شي او قرباني ورکړي او بالاخره د قربانۍ ثمره متاسفانه په هدر لاړ شي. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له جوړېدو وروسته پوخنی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د وروستي پاشل شوي اردو بنسټ کېښود. د سیګار د یو ریپورت له مخې امریکا د 20 کلونو په موده کې پر دغه 350,000 کسیزي اردو 9 میلیارډ ډالر ولګول. هر ډول سپکې او درنې وسلې ورکول شوې، خو ولې دومره مجهزه اردو په دومره اسانۍ تسلیم او له منځه ولاړه؟ دا اردو هم امریکایانو جوړه کړې وه، امریکایانو اکمال کړې وه، امریکایانو تمویلوله. اما د دوحا توافقنامې په بنا باندې چې د اول د می د 2021 کال نه په اردو باندې او پولیسو باندې یا مسلح قوتونو باندې د امریکا مرستې قطع شوې، هغه ودرېدلې. چون په هغې باندې شدیدا متکي وو، بالاخره 3-4 میاشتو کې وشړېدل او سقوط یې وکړ. خپلې ستونزې درلودلې چې په هغې کې یوه برخه بهرنۍ ده، یوه برخه کورنۍ ده. په کورنۍ برخه کې دا وه چې موږ د فرصتونو نه پوره ګټه ترلاسه نه کړه، او بهرنۍ اړخ دا و چې هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیلو، په ځانګړي ډول د ناتو او امریکې متحده، د دوی ترمنځ هم د افغانستان د وسلوال پوځ د جوړښت په هکله باندې یو همغږي ستراتیژي نه وه. مثلا زموږ هوایي ځواک په هغه ډول چې باید فعال وي په هغې ډول باندې فعال نه و. متکي په بهرنۍ هیوادونو په عین ترتیب موږ د توپچي صنف مطلق نه درلوده متاسفانه. په عین ترتیب باندې موږ په اکمالاتي او لوجستیکي برخو کې مطلقاً په بهرنۍ هیوادونو باندې متکي وو. خو سیګار بیا د افغان ځواکونو د پاشل کېدو دلایل نور څه په ګوته کوي. لومړی د دوحې تړون او له افغانستان څخه د امریکایي قواوو او قراردادیانو وتل. دویم د افغانستان د پوځ ملاتړ کې کمی راتلل. دریم له ځان څخه د افغان ځواکونو کمزورې دفاع. څلورم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سیاسي کېدل. پنځم بنسټونو رغولو لپاره د پلان په جوړېدلو کې د افغان حکومت ناکامي. او شپږم د افغان پوځ له کمزوریو د طالبانو ګټه اخیستل. خو رښتیا هم افغان اردو یوه کمزوري اردو وه؟ منګه د قربانۍ د خپلو ملي ګټو دپاره، د خپلو ملي ارزښتونو دپاره قبولې کړې وي، او د دې قربانیو دپاره یو وسلوال پوځ تل چمتوالی لري. ولې متاسفانه چې د دې قربانیو نه زموږ سیاسیونو څو ګټه پورته کړله، او هغسې ګټه چې هغه د ملي ګټو په بنسټ باندې تمامه شوې وه هغسې ګټه پورته نه شوه. سیاسي شوې وه، د سیاسیونو د تاثیر لاندې وه، مقررۍ، ترفیعات ټول سیاسي وو. که هر چا به څوک پیژنده هغه به ترفیع اخیستله. داسې موږ لیدلي دي په تېرو 10 کلو کې چې یو افسر په یو کال کې 2 یا 3 ترفیع اخیستي دي په لوړه سطحه. بل افسر چې بیا په کلونو کلونو زحمت ایستلی، چون په سیاسي بخش کې څوک نه درلودل، چا سره نه پیژندل، هغه هېڅ ترفیع نه ده اخیستې. نو دلته خو بیا مورال کې فرق راځي، دلته تعهد کې فرق راځي. خو افغان ځواکونو تیرو 20 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو په ملتیا او د جمهوریت حکومت وروستیو کلونو کې په یوازې ځان جګړه وکړه چې ټولو لوریو ته ګڼه مرګ ژوبله واوښته. 80,000 افغان سرتیري، 2443 د امریکا سرتیري، 1244 د ناټو سرتیري، 48,000 افغان ملکیان. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني اردو ګڼ سرتیري له هیواده ووتل، او هیواد کې د پاتې سرتیرو د نیولې، شکنجې او ون وژنو په اړه وخت نه وخت ریپورټونه خپاره شول. کم ارقام چې موږ سره دي پرته دې نه چې نورو بنسټونو، رسمي بنسټونو هغه خپاره کړي دي، 2400 نه اضافه
زمونږ افغان وسلوال پوځ منسوبین په دغه 3 کلو کې د مختلفو ادرسونو لخوا پر مرموز ډول باندې ترور شوي شهیدان شوي دي او اضافه د 8000 نفرونه متاسفانه چې بندیان شوي دي، توهین شوي دي، تعقیب شوي دي او دا لړۍ تر نن ورځې پورې هم دوام لري. موږ دا خبره بخیره دوو چې د تیرو نظامیانو سره د کوم بد رویه سوي د حکومت په ادرس د حکومت لخوا البته که ځینې شخصي انتقام جویانه اقدامات په ځینو تر ټولو لرې ساحو کې سوي وي هغه ډېر زر تعقیب سوي دي، ګڼې دوسیې په تعقیب لاندې دي، ګڼ کسان هم نیول سوي دي، په زندانونو کې پراته دي او څېړنې روان دي په قضیو باندې. خو له هر ځل سقوط سره د افغان پوځ د پاشل کېدو او ګڼو قربانیو وروسته به یو وار بیا افغانستان د یوې پیاوړې اردو خاوند شي. اردو جوړول د لسیزې غواړي، اوږد کمیټمنټ غواړي، اوږد تعهد غواړي او وسایل امکانات غواړي، یو مشروع دولت غواړي او پای زمان کې یو ثبات غواړي. که دا ثبات نه وي، یو مشروع دولت نه وي او ډېر د لسیزو دپاره تلاش ونه سي، اردو هېڅ وخت نه جوړېږي. په هماغه سبب نه د تېرو وختو کې اردوګانې همداسې له منځه ولاړې.